ګوره د ګناهونو سرچینه یاده کړي او د الله د نافرمانیانو جرړه هغه د دې دنیا سره بې پناه محبت دی. ګینې نظر وچورلوه او سبا درسه پورې د سره ټیم دی او دې ګناهونو کې سوچ وکړه چې د دې منشا د دې اصل وجه څه نو د ګناهونو غټه جړ هغه د دنیا سره بې پناه محبت دی. د نافرمانیانو ته اوس دوی چې دا کار کوي دنیا د لاسه کوي. ولې هلته په مدینه کې په دې خلکو ځان ساتي، دا دنیا ده، د دې مشرکانو باندې ځان ساتي که نه. نو یو ډله یو طرف ته شوه بله بل طرف ته شوه، دا دنیا ده. بیا چې د عقیدې رازادوي ولې په دې کې ورته دنیاوي فایدې دي او داسې نور ډېر ګناهونه چې یهودو کول یا وس کېږي زموږ په دې امت کې خلک کوي، نو د هغې یو غټه وجه هغه دا چې یو سړی آخرت خرڅ کړي او دنیا واړي. فلا يخفف عنهم العذاب، نو سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب، ولا هم ينصرون، او نه به د دوی سره مرسته وکړی شي. عذاب او چې څه حالات په دوی باندې په دنیا کې راځي دا د دوی د خپلو کارونو د لاسه دي. الله قرآن کې بل ځای کوي رابشي ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدي الناس. په وچه او په لمده کې الله وی فساد راښکاره شوی دی د خلکو د اعمالو د لاسه. نو سوچ کوه خپل عمل ته صرف ګیلې مه کوه. موږ کې دا عادت دی موږ صرف ګیلو شکو ته نه رانیو چې دا ولې ما سره داسې کېږي ولې ما سره داسې کېږي. ته لږ دې لم ټیم ورکړه که نه چې ستا کردار څنګه دی، ستا د الله سره معاملات څنګه دي، ستا دینداري څنګه ده، بیا به ته یو نتیجې ته ورسې چې هسې د سره دا کار کېږي که نه تا څه کړي د هغې د لاسه کېږي. دا متکبر خلک او په دوی کې لوی تکبر پروت و، ضد او عناد پکې پروت و. د هغه ضد او عناد یو بله نمونه هغه الله ذکر کوي چې کله به دوی ته پیغمبر راغی که نه او هغه پیغمبر به داسې خبرې وکړي چې د دوی د خواهشاتو به خلاف وي، نو یا به ورته دروغجن وي یا به هغه پیغمبر مړ کوه. نو دلته دا فایده یاده کوي. ګوره او لږ ساعت مخکې مې راته بیا بیان کړی، اوس یې ته بیا بیانو. دین ته به خپل خواهشات د دین تابع کې، دین به د خواهشاتو نه تابع کې. او دا خصلت او خوی د چا دی؟ د یهودو دی چې هغوی دین د خپلو خواهشاتو تابع کړی. ولقد آتینا الکتاب، او یقینا من ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب. وقفینا من بعده بالرسل، او را لیږلي وو موږ وروستو د هغه نه ډېر رسولان. د موسی علیه السلام نه بعد چې څومره رسولان راغلي دي هغوی هم دقه د تورات وضاحت کړی دی، تر دې چې بیا الله رب العزت عیسی علیه السلام له انجیل ورکو. خو دا خبره م یاده کوي انجیل کې هم هغه څه وکړم چې په تورات کې وو علاوه د یو څو مسلو نه چې هغه الله منسوخ کړي. نو ځکه عیسی علیه السلام هم هغه مسلې بیان کړي کومې چې موسی علیه السلام بیان کړي، سوای د یو څو مسلو نه چې هغه الله ورته بدلې کړي. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، او من ورکړیو عیسی زوی د مریم علیه السلام ته ښکاره دلیلونه، ښکاره معجزې. انجیل ښکاره دلیلونه، د هغې نه علاوه اوس نورې ډېرې معجزې وي چې هغې تذکره روانه. فایده د الله رحمت په مخلوق باندې. او سوال دا دی ماذا لو ترک الناس دون بیان؟ زموږ به څه حال وی که الله موږ ته پیغمبران نه وی رالیږلی او که الله دا کتابونه نه وی رالیږلی، زموږ به څه حال؟ څاروو د ځناورو په شان ژوند به وی زموږ. د الله رحم ته وګوره چې هره زمانه کې هغه پیغمبران رالیږلي دي، کتابونه یې رالیږلي دي. اوس زموږ په امت کې چې کله په رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبري ختمه شوه
نو په هر دور او زمانه کې علما پیدا کړي دي چې هغوی دغه انبیاو هغه کار جاری او ساری ساتلی دی او خلکو ته دینونه بیانوي. دا د الله رحم او کرم. تذکره د عیسی علیه السلام یې وکړه ځکه چې عیسی علیه السلام زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې عیسی ابن مریم د ده نسبت مور ته کېږي ځکه چې بې پلار الله پیدا کړی دی. نور قانون دا دی چې نسبت به پلار ته کېږي په دنیا کې او په آخرت کې. او دا غلطه خبره چې څوک دا وایي په آخرت کې به د چاته چې اواز کېږي نو نسبت به مور ته کېږي. نه، نسبت به پلار ته کېږي. او دا د دې غرب او د یورپ د بعضو ملکونو دا طریقه ده چې هغوی نسبت مور ته کوي ځکه چې هغوی د پلار پته نه لګي. نو دا د هغوی سره د پلار پته نه لګي. زمونږ په شریعت کې نسبت په پلار ته کېږي. قوم، وینه، هر څه په پلار پسې، په مور پسې نه ځي. او دا بچی ګورې اصل کې د پلاري، بچی اصل کې د پلاري. په دې به دلیلونه راشي دې قرآن کې. بیا په دې بعضو ملکونو کې که خیال م کړی دا زنانه چې واده شي دې سره د خاوند نوم لیکي. دا د انګریزانو نه اخیستی شوې طریقه ده، دا د اسلام طریقه نه ده. اسلام کې که زنانه واده شوي ده او که نه ده واده شوي د دې سره به دې د پلار نوم لګي. اوس یو زنانه واده شوه پلار ته چې د هغه نوم مثال کې خالد دی یا احمد دی، نو پلانی خالد پلانی احمد، د دې څه مطلب دی؟ ولې دا د خالد یا د احمد نه پیدا ده؟ ولې ولا نسب ګډوډ کوي؟ ولې ولا قوم ورکوي؟ خاون جدا دی که تعارف ځای راغی نوم یې ووایه خاون یې پلانی دی، خو دا د پلانی لور ده چې نسب یې معلومې، قوم یې معلومې. سبا له به بچي نوسي کړوسي معلومات کوي، نو د دې نوم سره به د خاون نوم لیکلی شوی. دا طریقه بعضو د انګریزانو نه یې زده کړې ده، د هغوی طریقه ده. اسلام کې طریقه دا ده چې زنانه که واده شوي ده او که نه ده واده شوي د دې سره به چا نوم لګي؟ د پلار نوم به لګي. وایي نه جي بعض وایي دا د دې دپاره د شناخت دپاره، پېژنګلو دپاره. عجیبه ده، په خاون یې پېژني په پلار یې نه پېژني. یعنې په خاون باندې پېژندلی کېږي چې د پلاني ښځه ده او په دې نه پېژندلی کېږي چې د پلاني لور ده او د پلاني نوسۍ ده. اصل پېژنګلو خو دا ده. او چې دا خاون یې سبا له طلاقه کړي بیا به څه کوو؟ بیا به ورسره بل لګوو، بیا به بل چې هغه طلاق کړی بیا به بل لګوو، او که دا مړ شو بیا بل ته واده شو بیا به بل لګوو. طریقه دا نه ده. طریقه دا ده چې د زنانه د نوم سره به د پلار نوم. ښه، وایي موږ عیسی علیه السلام ته چې زوی د مریم و ښکاره دلیلونه ورکړي. وأیدناه بروح القدس، او مرسته کړې وه موږ د هغه سره په روح پاک سره. روح القدس دې ځکې مفسرینو خبرې کړي دي. بعض وایي روح القدس نه مراد انجیل دی، او بعض وایي القدس الله یادوي، او بعض وایي چې او دا د اکثرو قول دی چې دلته مراد جبریل علیه السلام دی. او مضبوطه خبره هم دا ده ځکه چې قرآن کې نورو ځایونو کې د جبریل علیه السلام دپاره روح القدس یا روح الامین ویلی شوی دی، او حدیثونو کې هم داسې راغلی دي. ولې جبریل علیه السلام ته روح القدس وایي؟ یو وجه دې دا ده چې جبریل علیه السلام ډیوټي دا ده په ملایکو کې چې دی وحي راوړي د اسمان نه ځمکې ته، او په دې وحي کې ژوند د زړونو پروت دی، روح ده. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله وحي ته روح ویلی قرآن په بل ځای کې، د دې وحي سره زړونه ژوندي کېږي. نو ځکه دته روح وي، القدس پاک. او بعضو ویلی دي وی روح القدس ورته په دې وایي ځکه چې دی پاکې خبرې راوړي د الله د طرف نه چې په هغې سره نفسونه او زړونه د ګندګۍ نه پاکېږي، نو ځکه ورته روح القدس وایي. ډېر پیغمبران راغلي دي د موسی علیه السلام نه بعد، بیا عیسی علیه السلام راغی. کردار د یهودو څه دی غوږ ته کېږي؟ افکلما جاءکم رسول
ایا بس هر کله چې به راوړو تاسو ته یو رسول بما لا تهوى انفسکم هغه څه چې نه به خوښول زړونو ستاسو استکبرتم تاسو به لوی وکړه یو خبره به د پیغمبر د دوی خوښه نه شوه لوی به وکړه لوی څه مطلب دی انکار به وکړو اوس دې ته دینداري وایي که دې ته خواهش پرستي وایي خواهش پرستی یاره وی زمونږ پلانې مولوي صاحب خوښ دی زمونږ په دې امت کې بعضو ولې ځکه چې هغه دوی ته پستې پستې وایي د دوی په غلطه رد نه کوي منې به وایي ازمری دی سم او عوام هم ځان له کم مولا ته ازمری ووي او چې کم ته غټ مفتي وي او چې چا ته څه بعض وایي زمونږ د مولوي صاحب نه زمونږ د کلي ده وایي د ټول پاکستان ټاپ کړی دی څوک وایي ټول افغانستان یې ټاپ کړی دا ستا مرضي ده ولې ځکه چې مولوي صاحب هغه مسلې بیانوي چې هغه د خوښې دي یعنې لږ د یو ورځ د مولوي صاحب د ده په دې کارونو رد وکړي دا کم چې دی ناروا کوي بیا به پته ولګي خواهش پرستي به نه کوو موږ زمونږ کار دی سمعنا واطعنا موږ واورېده موږ پې عمل کوو ها که عمل دې پې ونه کړو کوتاهي دې پکې راله نو د خپلې کوتاهۍ اقرار وکړه د مسلې نه انکار مه کوه دا د یهودو مرض دی ښه تکبر به وکړو نو دومره ظالمان دي ففریقا کذبتم نو یوه ډله د پیغمبرانو تاسو دروغجنه کړه وفریقا تقتلون او بله ډله تاسو وجنئ څه پیغمبرانو ته خو یې صفا ووایي چې تاسو دروغجن یې او څه پیغمبران یې مړه کړو فایده خواهش پرستی لوی دشمن زمونږ دی که موږ پې پوه شو لوی دشمن دې کې وګوره دا یهود د پیغمبرانو د تابعدارۍ نه چې پاتې شوي دي هغه د خواهش پرستۍ د لاسه پاتې شوي او ځان عادت که خواهشات چې څه غواړي څه روا نه دي ګورې ما او تا د الله بندګان یو د خواهشاتو نه یو عادت که ځان سخته تېروه خواهشات به تا ته څه وایي ته به ورداږي هغه کار به کې بله فایده و یوه ډله م دروغجنه کړه یوه م ووجله شروع د دروغو باندې وکړه دروغ یې ولې اول ذکر کړو ځکه چې اولنی کار به هغوی دا وایي تاسو دروغجن یې نو دې نه بعد به یې وجل بله الله داسې ونه وي چې یوه ډله تاسو وجلې ده نه تقتلون مضارع دی او یوه ډله تاسو وجنئ ترجمه دې داسې ده او یوه ډله تاسو وجنئ وجلې ده نه ماضي نه دی نو ولې مضارع ووایي دا کارونه خو دوی ماضي کې کړي دي دا اشاره دې ته چې دا خوی د دوی وسوم دی دلیل پې دا دی چې دا خوی وسوم د دوی دی کم ټیم کې چې دا قرآن نازلېدو خبره د هغوی روانه ده که نه هغوی زموږ د پیغمبر د وجلو کوشش نه دی کړی کړی دی نو معنی ده چې دا مرض له تاسو نه ختم شوی نه دی اوس هم تاسو کې دا مرض شتي د پیغمبرانو وجل تکبر ته ګوره وقالوا قلوبنا غلف او وی بدوی زړونه زموږ د علم نه ډک دي یا او وی بدوی زړونه زموږ په پرده کې دي یاره موږ د پیغمبرانو په خبرو نه پوهېږو غلف غلاف زموږ په زړونو باندې پردي دي دا خبرې واضحه نه دي یا بله معنی دا ده چې زموږ دا زړونه د علم لوښي دي موږ ته ضرورت نشته د پیغمبرانو خبرو ته تکبر لوی فایده یاده که چرته به د خپل ځان داسې تزکیه نه کوي چې زه وحي ته محتاج نه یم موږ د مرګه پورې او چې یو سړی داسې عالم شي که نه داسې چې د ده 100 کاله عمر یو د ټول په علم کې تیر کړي که نه دی د اخرنۍ سلګۍ پورې وحي ته محتاج دی دا بعض او دا دته بله فایده ذکر کوم ډېره نادره کم سړی چې ځان اوچت ګڼي که نه چې زه پوه یم دلیل لی به دی چې د سره علم نشتی او څومره چې د چا سره علم ډېرېږي ځان ورته کمزوری ښکاره کېږي نو که تاسو کې دا مرض یو انشاءالله نه به وي د پکې او بیا هم یو نیم داسې لږه هوا پکې چې نه زه څوک یم
نو چې کله دې ذهن ته دا خبر راله چې زه څوک یم نو پوه شه ته هېڅ نه یې ځکه که ته څوک وې نو تا به څه ویلی وې تا به ویلی چې زه هېڅ نه یم چې څوک یي خبره یاده کړه چې څوک څه یي هغه ځان څه ګڼي نه او څوک چې هېڅ نه یي هغه ځان هر څه ګڼي یهود وایي زموږ علم زموږ سینې د علم لوښي دي وایي موږ پیغمبرانو ته ضرورت لرو موږ بیان ته ضرورت لرو الله وایي اصل وجه دا نه ده نه د دوی په زړونو باندې پردې د مخکې نه پرتې دي چې د سره دوی په خبره نه پوهېږي نه د دوی سینې د علم نه ډکې دي وجه دا ده بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت کړی دی الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون بس ډېر لږ کسان په دوی کې ایمان راوړي نو دلته فایده دا شوه چې څنګه ستا کار دی داسې جزا ده د دوی کار څه دی ځان یې لرې کړو د وحي نه څنګه ځان لرې کړو وږي ورته نه یې دی کار دی که نه جزا د هغې څه وه لعنت پې وویلی شو لعنت معنی دا دی چې الله د رحمت نه لرې کړو زه چې تاسو ځان د وحي نه لرې کوئ الله وایي ما د رحمت نه لرې کړئ بله بیماري د دوی ذکر کیږي مخکې د دې نه چې دا قرآن راغلی وی او رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شوی وی د دوی به کله ناکله د دې مشرکانو سره جنګونه راتلل نو په دې جنګونو کې به دوی دا وی دي مشرکانو ته وایي صبر وکړئ یو پیغمبر را روان دی اخرنی او زموږ په کتابونو کې ذکر دی د هغه په مرسته کې به موږ تاسو سره به جهادونه او جنګونه کوو پته به مو ولګي او خبرونه به یې ورکول چې کله هغه پیغمبر راغی دوی کې حسد را پیدا شو چې دا خو په عربو کې راغی د هغه پیغمبر نه انکار وکړو د کم پیغمبر دپاره چې دوی دعاګانې غوښتې وي یا الله زرې راولېږه چې موږ د هغه په مرسته کې او د هغه په ملګرتیا کې جهادونه دي مشرکانو سره وکړو حسد انسان کم ځای ته رسوي ولما جاءهم كتاب من عند الله او هر کله چې راغی دوی ته کتاب د طرف د الله نه قرآن مراد مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره دي وکانو من قبل او دوی مخکې د دې نه مخکې د دې قرآن نه یا مخکې د دې پیغمبر د راتلو نه یستفتحون علی الذین کفروا چې طلب د فتح یا غوښتنه د فتح به یې کوله د الله نه په مقابله د کافرانو کې دا د دوی حال یستفتحون یو معنی ده طلب د فتح او دا شم معنی د خبر ورکولو به کوم پرته ده یعنې دوی به خبر ورکو کافرانو ته چې داسې یو پیغمبر را روان دی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نو هر کله چې راغی دوی ته هغه شی چې دوی پیژندونو کفر یې وکړو په هغې باندې فلعنة الله على الكافرين بس لعنت د الله دی په داسې کافرانو باندې هغه څه چې پیژندو د هغې نه انکار وکړو دلته فایده دروغ د یهودو لوی سامان دی د دوی کار بغیر د دروغونو نه چلیږي دروغ د دوی بنیاد دی پرونه پورې چې د کم پیغمبر د راتلو زیري ورکول نن وایي دی موږ نه پیژنو دا دروغ دی او دې باره کې ډېر روایات او اثار شتي موږ سیرت په درسونو کې هم ذکر کړي دي او تفسیر په نورو درسونو کې موږ بیان کړي نورو ځایونو کې بله فایده دلته یاده کوي په دوی باندې لعنت دی ملک صاحب مخکې وایي چې څنګه دې کار یې داسې جزا ده چې کله دوی ځان د دې پیغمبر نه او د قرآن نه لرې کړو الله د خپل رحمت نه لرې کړو بئس ما اشتروا به انفسهم بد دی هغه څه چې دوی خرڅ کړل په هغې سره ځانونه خپل ان یکفروا بما انزل الله چې کفر کوي دوی په هغه کتاب چې نازل کړی دی الله ځانونه خرڅ کړو په دې
ځانونه یې خرڅ کړو، په بدل کې دا واغسته چې موږ به کفر کوو په هغه کتاب چې الله را لېږلی دی. دی بد کار ونه کړو. چېرته د ګناه په بدله کې خپل ځان خرڅ نه کړي. ځان خرڅول څنګه دي؟ ګناه تباه کوي دقه کوونکی، د د جسم پې تباه کېږي، د د آخرت پې تباه کېږي، د د دنیا پې تباه کېږي، په بدل کې به دی یو ګناه کوي، دې ته وایي ځان خرڅول. پوه شوئ که نه؟ نو دوی ځان خرڅ کو، خپل دنیا او آخرت یې خرڅ کو، ځانونه یې تباه و برباد کړو. موږ دې هر څنګه شو هغه یې خرڅ کړو، خو موږ به کفر کوو والعیاذ بالله په هغه کتاب چې الله را لېږلی دی. نو دي کیسې دي. او که قرآن شي، ما په عربي کې شي ته هغه څه یا هغه شی، دي کیسې دي. لکه اوس ته وایې چې یاره کوم شی چې د ده مخې له ورشي دی ته انکار کوي، په دې شي کې دننه ډېر څه راتلی شي. که نه زه به اوس هغه شی موږ ذکر کوو چې هغه دا دی، هغه دا دی، هغه دا دی، هغه دا دی، یا کم څه چې د ده مخې له ورشي. څه او شی دا یو شی دی. او که دې پرېږدو چې خلک اعتراض کوي که نه، نو خلک په دې م اعتراض کوي چې دی تفسیر درس کوي. بیا به دا پرېږدو. د خلکو اعتراضات د هغوی په جیبونو کې دی پراته چې کله راغی دوی ته هغه څه یا هغه شی، دا د دې صحیح ترجمه ده، لفظي ترجمه دا ده. دلته خو الله دا نه دي ویلي چې کله راغی دوی ته کتاب. الله کتاب نشو ویلی. الله دلته ویلي چې کله راغی دوی ته رسول، خو رسول ټکی به ویلی وی که. نو ترجمه هم دقه ده چې کله راغی دوی ته هغه شی یا کله چې راغلو دوی ته هغه څه. اوس که هغه ته تفسیر کې بعض علما وایي پیغمبر یادوي، بعض کتاب یادوي. اوس چې کم یو درته مضبوط کار یې هغه ورسره ولګوه او دواړو سره لګي. کله چې راغی پیغمبر دوی ته منکر شو، کله چې راغی کتاب دوی ته منکر شو. بغيا أن ينزل الله من فضله، د وجې د کینې نه چې نازلوي الله د خپلې مهربانۍ نه على من يشاء من عباده، په هغه چا چې غواړي د خپلو بندګانو نه. ګوره د څه د لاسه دوی انکار وکړو؟ بغین، د کینې او د حسد د لاسه. حسد چې دی دا د یهودو میراث دی، دا د یهودو میراث دی، سخت حسدګر قوم دی. او قرآن په نورو ځایونو کې به هم دا خبره راشي. د حسد د لاسه دوی انکار وکړو. دا خو عربی دی. په بني اسرائیلو کې ولې پیغمبر نه راتلو؟ که بني اسرائیلو کې بیا موږ منو. دلته بله فایده یاده کړي، دوستي او دشمني کول د خپل قوم دپاره، د خپلوانو دپاره، د خپلې ژبې دپاره دا سړی د حق نه محرومه ساتي. ته به دا نه وې چېرې که د عالم ارمان چې زموږ د علاقې وی بیا به حق پرست وی، بیا مې وله خبره منله. یاره دی پاکستانی وی، دی د افغانی وی، دی انډین وی، دی سعودی وی، دی سوډانی وی. دا خبرې نه چلېږي په اسلام کې. چې څوک د ته وحي بیانوي، دین د الله بیانوي، هغه به مني. دا بعض کینی هسې بس صفتونه به د خپل ځان کوي او د خپلو علماو. یره وایي په ټوله دنیا کې زموږ د علماو په شان علما نشته. ته دنه تپوس کوې ته را سوره فاتحه صحیح ماته واوروه. دله سوره فاتحه صحیح نه ورځي، تا ته څنګه پته ولګېده چې صرف زموږ د علما په ټوله دنیا کې تکړه دي؟ کله عالم دا خبرو کې سړی بیا هم عالم دی، دنیا به یې لیدلي، څه مطالعه به یې کړي. عام سړی به ناستي دی به ویروي په دنیا کې زموږ د علماو په شان علما دا نشي. دا قصې پرېږدئ. هر هغه عالم قابل قدر دی زموږ دپاره چې هغه حق بیانوي، دین بیانوي. که هغه عربی دی، که هغه عجمي دی، که هغه بنګالی دی، که هغه پنجابی دی، که پښتون دی. او هر هغه عالم موږ نه منو د هغه د چا خبره چې د قرآن او حدیث خلاف وي، که پښتون نه، که په دې سر کې ښکر هم لګېدلی بیا هم نه منو. موږ خو لا خبره د پښتو کوو چې وایي سر کې ښکر وي که نه، بیا دل هم نه منم. زموږ کار د وحي تابعداري ده. دا بعض وایي چې څوک ورته وایي موږ تپوس کړی دی عالم نه عربی. نه نه، ته کلي ته ټلیفون میلاو که هلته تپوس وکړه.
ولې دا علم صرف زموږ د مولیانو کړی دی بلکې نن سبا دور کې همیشه داسې نه ده نن سبا دور کې د عربو علما زموږ د نه مخکې روان دي او ډېر مخکې روان دي خو د دې اندازه علماو ته لګي عوامو ته یا کشرانو طالبانو ته هغوی ته د دې اندازه نه لګي نو هسې دا دوستي دشمني د قام په سطحه یا د ژبې په سطحه یا د ملک په سطحه مه کوئ دا د یهودو کارو نو وګوره د حق نه محرومه شو وی پیغمبر په عربو کې راغلی دی دی په بني اسرائیلو کې ولې نه راتو معمولي نقصان یې وله ورکړو هر څه ختم شو نو دا عادت پر ځان نه لرې ساتئ نو دا خو ګوره چې ما لږ ساعت مخکې چې کم عالم د خپل ځان صفت کو د سره علم نشته ځکه دا د عجمو خصوصا زموږ طرف ته د بعضو مولیانو کې ما دا بیا په هغوی کې په اهل بدعو کې ما دا خوی لیدلی د خپل ځان صفتونه ډېر کوي نو چې د خپل ځان صفت کوي هغه به سره به څه علم والله دې به موږ رحم وکړي ښه دلته بله فایده چې سوچ پکې وکړي ان ينزل الله من فضله دوی کینه د دې د لاسه ساتله چې ولې نازلی الله د خپلې مهربانۍ نه دا علم چې دی او دا دین دا د الله مهرباني ده ګورئ دا فایده دلته یاد فباءوا بغضب على غضب بس اخته شول دوی په غضب د پاسه د بل غضب نه وللکافرین عذاب مهین او خاص کافرانو لر عذاب ذلیل کوونکی دی غضب د پاسه بل غضب نو یو غضب پیدا و چې تورات یې ضایع کړی دی هغې د پاسه بل غضب دا دی چې د قرآن نه منکر شو یا په غضب د پاسه غضب د سخي بندګي وکړه د هغې د لاسه ورته الله په غضب کړو نو د قرآن نه منکر شو د دې پیغمبر نه منکر شو د دې د لاسه بل غضب شو او غضب د پاسه غضب دی دلته فایده یاده کوي ښه د ډېره قیمتي فایده ده انسان باندې کله عذابونه پرله پسې جمع کېږي او دی نه خبر دی ګرځي آزاد چېره مزید خو دا نه دی خبر د دې نه چې دا زه چې ګناهونه کوم نو په عذاب د پاسه عذاب په عذاب د پاسه عذاب ماته انتظار کوي دلته دوی د الله په غضب کې اخته کېږي په غضب د پاسه غضب په غضب د پاسه غضب او د بېغمه پراته دي داسې نه چې ته په ګناهونو د پاسه ګناه کوې او په عذابونو د پاسه عذابونه درته جمع کېږي بله فایده دلته یاده کوي وایي دوی دپاره عذاب دی ذلیله کوونکی څنګه چې دوی دنیا کې کوله د هغې په نقیض د هغې په عکس عذاب دی دوی تکبر کوو د پیغمبرانو کوم دوی تکبر د لاسه نه دي منلي متکبر سره دا عذاب برابر دی ذلیله کوونکی چې ستا د تکبر پته ولګي ځکه دلته مهین وي علیم ونه وي چې دردناک یا عظیم غټ نه عذاب مهین وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله او کله چې وویلی شي دوی ته ایمان راوړئ په هغه څه چې نازل کړي دي الله په هغه څه چې نازل کړي دي الله بما انزل الله خیال دې دی که نه دی چې ترجمې ده بما انزل الله دلته هم د پاک سره کله چې دوی له دعوت ورکړی شي یهودو له چې ګوره دا وحي چې کوم الله رالیږي په دې ایمان راوړئ ټولو د الله له طرف نه ده که هغه تورات دی که هغه انجیل دی که هغه قرآن دی قالوا وی دوی نؤمن بما انزل علینا من ایمان لرو په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی په موږ باندې ویکفرون بما وراءه او دوی انکار کوي د هغه څه نه چې ما سوا دي د دغه کتاب نه صرف موږ خپل کتاب منو دې کې دوه خبرې یو ده الله ورته وایي ایمان دوی ته وویل چې ایمان راوړئ په هغه څه چې نازل کړي دي الله
الله نوم پکې ذکر شو. دوی په جواب کې دام نه وایي چې نؤمن بما انزل الله علینا، موږ ایمان صرف په هغه کتاب راوړو چې الله را لېږلی دی. نه، کوم چې په موږ را لېږلی شوی دی د الله هغه نوم پکې هم نه دی. بله خبره دا خوی به په ځان کې نه ساتي، دا رښتي زموږ دې طرفونو د خلکو کې زموږ مولوي صاحب که بیان کړي بیا صحیح ده، دا هم د یهودو خوی دی. موږ وایي صرف هغه کتاب منو چې په موږ نازل شوی دی، وایي بس نور نه منو. ته به دا قیسې نه کوي چې زه صرف د خپل مولا مسله منم یا خپل مذهب خو اسلام دی که نه، نو چې کوم ځای کې هم داسې وایه وایي زه مسلمان یم، کلمه مې ویلې ده، قرآن او حدیث منم، چې کوم ځای کې راته قرآن او حدیث میلاویږي بیانېږي زه اورم زه یې منم. که هغه زما د مولا په ژبه وي، که هغه د فلان او د علان او د بل چا په ژبه وي، یې به ساتي. وهو الحق مصدقا لما معهم، او حال دا چې هغه حق دی تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې د دوی سره دي. څه شی؟ قرآن. هغه کوم کتاب چې دوی نه مني، الله وایي د داسې کتاب نه منکر دي چې هغه حق دی، او داسې هم نه دی چې د دوی کتابونو ته دروغ وایي، د دوی د کتابونو تصدیق کوي، خو دا ظالمان یې بیا هم نه مني. الله پې دلته ناشنا رد کوي، ګوره الزامي، چې تاسو په دې کې هم دروغجن یې چې موږ تورات منو، تاسو تورات هم نه منئ. څنګه؟ قل ورته ووایه فلم تقتلون انبیاء الله من قبل، نو تاسو ولې وجل انبیاء د الله مخکې د دې نه، ان کنتم مؤمنین، که چېرته تاسو منونکي د تورات یئ. ولې تورات کې دا شته چې پیغمبران وژني؟ نو بیا خو تاسو تورات هم نه منئ. په دې نور هم ډېر دلیلونه دي دوی تورات نه مني. دغه تورات کې زموږ د پیغمبر تذکره ده، او دوی به د دې پیغمبر خبر ورکوو. لږ ساعت مخکې تېر شو، نو که دوی تورات منلی دا پیغمبر به یې منلی وی، که دوی تورات منلی دوی به قرآن منلی وی، که دوی تورات منلی دوی به عیسی علیه السلام منلی وی، دوی به انجیل منلی وی. خو دوی نه مني، دوی اصل کې دغه تورات هم نه مني. او نور مخکې د دوی خبره روانه ده. ولقد جاءكم موسى بالبينات، او یقینا تاسو ته درغلی موسی علیه السلام په ښکاره دلیلونو سره. ثم اتخذتم العجل من بعده، بیا تاسو ونیو سخی په عبادت سره وروستو د تګ د موسی علیه السلام نه. وأنتم ظالمون، او تاسو ظلم کوونکي وئ. یو خو نه دی چې الله یاده کړي که الله وایي هغه رایاده کړي، هغه سخی چې ونیوله په عبادت سره، او د هغې تذکره نږدې درسونو کې شوې. وإذ أخذنا ميثاقكم، او کله چې موږ واغسته مضبوطه وعده ستاسو نه. ورفعنا فوقكم الطور، او اوچت کو موږ په تاسو تور غر. د دې تذکره به نږدې ورځو کې شوې وه. نو بیا درته وایم که په اولني سر پوهه نه شوې، په اخرني سر یې نه پوهېږي. نو دا کم ملګري چې داسې چپهیز غونته کېږي چې زه کله داسې طبیعت برابري راځو به، نو دوی د مجلس د برکت کې خو به شامل شي، خو په قرآن به پوه نه شي. او نه ما سره دومره وخت شته چې زه به هر ټکی تا ته بیا هغه شان تفصیلي ویم. موږ دې شته ته ناست یو سوچ کوي چې الله دا به څنګه اخر سر ته رسو، خو د الله په طاقت به کېږي. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، وی من ونیسئ هغه څه چې موږ درکړي دي تاسو ته په طاقت سره، او واورئ. طاقت سره څه معنی؟ عمل سره. واورئ، واورو نه مراد دلته دا نه چې صرف پرې غوږونه یې واورئ، قبلېدو ولا اورېدل، چې ته قبوله کړي دا خبره. او دا مخکې موږ فایده ذکر کړی و چې قرآن محض د اورېدو دپاره الله نه یې رالیږلی، نه د تلاوتونو دپاره. عمل بنیادي دی، ورسره بیا اورېدلي او تلاوتونه دي. خو که صرف هسې اوري
او اسې تلاوتونه کوي. نو پرون د یهودو د عوامو خبره شوې وه چې دا کار د هغوی و. قالو وی دوی سمعنا وعصینا، منګ واورېده او منګ یې نه منو. داسې ظالمان منګ واورېده منګ یې نه منو، منګ نافرماني کوو. دا خبره دوی څنګه کړې ده؟ نو بعض مفسرین وایي چې په خوله یې ووایي منګ واورېده، زړه کې ونه یې منو. بعض وایي دوی وایي چې منګ واورېده، خو د اعمالو نه یې ښکارېده چې دوی څه وایي چې نه یې منو. بعض وایي مشرانو ویلو چې منګ واورېده، وروسته بیا داسې پکې رالو چې هغوی څه وي منګ یې نه منو. والعیاذ بالله. مؤمن به څه وایي د دې په ځای؟ سمعنا واطعنا، منګ واورېده منګ پې عمل کوو. واشربوا في قلوبهم العجل، او سکولی شوی دی په زړونو د دوی کې مینه د سخي، بکفرهم په سبب د کفر د دوی. الله اکبر. ترجمه خدا ده چې سکولی شوی دی په زړونو د دوی کې سخی، خو دا ځین پکې دا ورسره لګوي چې واشربوا في قلوبهم حب العجل یا حب عبادة العجل. سکولی شوی دی په زړونو د دوی کې محبت د سخي سره یا محبت د عبادت د سخي سره. دومره دا خبره د دوی زړونو ته کوزه شوې ده. دلته یو فایده ډېره قیمتي، ډېره فایده منه، هغه ده د ګناهونو که دی په اول سر کې علاج ونه کړو که نه، نو دا به په زړه کې داسې ځای ونیسي چې بیا به ترې خلاص نه شي. ګورئ خیال یم دی زما د خبرې ته که نه څوک به زما پوه وکړي. بارک الله فیک. ګناه تا وکړه، واپس شوې الله ته ګناه ځای ونه نیو. یو سړی مړه دا سوه مړه دا سوه د لاسه بل پیر بیا وکړه، او زه مړه خیر دی الله غفور رحیم دی بیا یې وکړه، او زه خیر دی بیا به توبه وباسو که نه بیا یې وکړه. زه چې سپینګیري شو بیا به ګورو بیا وکړه، او بیا وکړه، او بیا وکړه. دا وس کولی شي په دې زړه کې، واغېږلی شي په دې زړه کې، بیا به ترې خلاص دی شي. ګورئ د ګناهونو نه ځان په اوله کې خلاصوه. دوی د سخي بندګي معمولي ګڼلې وه، الله وی محبت د سخي د دوی په زړونو کې اغېږلی شوی دی، سکولی شوی دی. دلته بعض مفسرین واقعي ذکر کوي، خو هغه داسې راجح تفسیرونه نه دي. وی موسی علیه السلام راولګېدو او دا بوت د سخي په شکل کې چې و دی ټوټې کو او دریاب ته یې غذار کو، او بیا یې هغه اوبه راوړې او دوی له ورکړې. وی چې څوک د اوبه وڅکي نو د هغه د مخ نه به پته ولګي چې د سخي بندګي کړې ده. نو ټولې اوبه وڅکلې، چا چې بندګي کړې وه نو د هغوی مخونه زیړ شو. او دا واضحه دا دی چې دلته معنی دا دی چې محبت سکولی شوی. دا خبره د دوی په زړونو کې ناسته وه. بله فایده، الله اکبر، کوم زړه چې د الله د دین نه خالي که نه، دې کې د ګناهونو دپاره ډېر ځای یاده که. او که زړه کې د دین پروت و نو دې کې دومره ځای نشته چې ګناهونه پکې ځای شي. نه جمع کېږي په زړه کې دوستي د رحمان سره او دوستي د شیطان سره. اطاعت رحمان او اطاعت شیطان دا په زړونو کې نه جمع کېږي، یو طرف ته کېږي به. نو د دوی زړونه خو خالي و د الله د دین نه، نو د سخي مینې پکې ځای ځان له جوړ کړو. نو اوس ته پوه شه او ستا زړه پوه شه، نور تفصیل به تا ته بیا په خپله ښه معلوم. قل ورته ووایه بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بد دی هغه څه چې حکم یې درکوي تاسو ته په هغې سره ایمان ستاسو. ان کنتم مؤمنین، که یی تاسو ایمان لرونکي. الله ورته وایي دا خو بیا عجیبه ایمان دی چې تاسو ته د بدو کارونو وایي. داسې به نه وی شوی که چېرته تاسو مؤمنین یعنی په حقیقت کې ایمان راوړی وی او تورات هم منلی وی. دلته فایده، ایمان هغه ایمان دی چې تا ته د ښه کار ووایي،
هسې تشې دعوې نه دي د ایمان موږ مخکې خبره کړې څو ځایونو کې د ایمان پته لګي او چې یو ایمان تا د غلط کار نه منع نه کړي او تا ته ښه کار ونه ښي دا د کوم ځای ایمان دی نو ځکه ورته الله دا خبره وکړه بل مرض په دوی کې دا و چې دوی به دا وي آخرت صرف زموږ دپاره دی بس ظالم زموږ د زړه ته یې څه نه کېږي کوو به هغه څه چې څه زموږ خواهشات وي او جنت زموږ دی مزید دلته بیا الله رد کوي قل ورته ووایه إن كانت لكم الدار الآخرة كچرته استاسو د پاره کور رستنه عند الله خالصة پنیز د الله باندې سوچه من دون الناس سوا د نور خلقنا کور رستنی مراد څه شی دی جنت دی کچرته د الله په نیز څنګه چې تاسو وایئ چې جنت ستاسو دپاره خالص او سوچه دی علاوه د نورو خلکو نه فتمنوا الموت نو تاسو غوښتنه د مرګ وکئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یئ سم امتحان په الله راوستو سم یې راونیو دلته فتمنوا الموت مطلب دا نه دی چې د مرګ ارمان وکئ دلته د مرګ وغواړئ څنګه یې وغواړو یعنې راوځئ او دا د نجران نه چې کوم نصاره راغلي د هغوی سره رسول وسلم مباهله کړې وه که نه وایي مباهلې له راشئ تښتېدلي مباهله څه ته وایي چې موږ به هم راشو تاسو هم راشئ ټول به په یو میدان ودرېږو الله ته به فریاد وکړو چې یا الله موږ کې کوم دروغجن دی مړ یې کړه دلته دا مطلب دی ارمان د مرګ نه دی ولې من خو شریعت د مرګ د ارمان نه منع کړي یو سړی به ښه دیندار یې مرګ نه غواړي او غواړي دا چې الله ماله اوږد ژوند راکړي چې زه پکې دینداري وکړم داسې ده که نه ده نو دلته مراد دغه ارمانونه کول نه دي د مرګ دغه ارمان خو مؤمن هم نه کوي دلته مطلب دی غوښتنه د مرګ سوال د الله نه به وکړو چې یا الله په موږ کې کوم دروغجن دی مړ کړه نو دوی به راشي څه نشي راتلی دلته فایده یې ده کې ګوره دعوه دلیل غواړي تشې دعوې به نه کوې ګورې ښه زه پلانی او زه علانه او موږ دیندار او موږ حدیث او موږ کته او موږ بره چې څه وی په هغې به دلیل ښیې د یهودو پېښې به نه کوې یعنې دعوه خو یهود هم کوي چې جنت صرف د چا دی زمونږ دی دلیل پې څه دی هېڅ دلیل پې نشته هغه یو لګي او تقریر کې وي دا پښتانې را ګرمول ساده خلک دي پښتانه څه اوبه خړي دي څه میان ړانده دي څه زموږ غلطي ده او څه څوک چې راته بیانېږي د هغه غلطي را ګرمولې نو دی ورته ووي د جنت 8 دروازې دي 8 کې 7 واڼه دا د 7 دروازې دا د پښتنو نه ډکې دي او د 8مه کې هم برخه ده د 8مه هم خالص نورو ته نه پرېږدي نو چې پښتانه دا واوري بیا به ځان پوه شي بیا خو ورځي پې چې به کوم طرف یې ورچي دقه زموږ تباهي ده موږ خبرې ته سوچ نه کوو موږ دې ته نه ګورو چې دا مخامخ سړی په موږ څه کول غواړي دی ما سره مخلص دی دی زما خیرخوا دی دی په ما خفه کېږي او که نه خفه کېږي نو دا اوس دعوه ده چې 7 دروازې د پښتنو دي او په 8مه کې هم برخه ده په دې څه دلیل دی دا همدغه د یهودو دا قصه شوه نو چې جنت خالص زموږ دی د بل چا نه دی الله سم راګیر کړو که نه الله وایي ولن يتمنوه ابدا او هیڅ چېرې دوی غوښتنه د مرګ نه کوي همیشه دپاره نه کوي کېدی نشي الله وایي چې دوی دا ارزو وکړي کېدی نشي ولې بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه څه چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی خو د ځان نه خبر دي که نه یو سړی وایي زه جنتي یم و دې ځان پېژني چې دی که نه دی که بل څوک یې پېژني او که نه
دی خو ځان پېژني که نه یهودو ته خو پته دی چې موږ دروغ وایو که نه پته ورته نه وه نو دی به د مرګ ارمان وکړي مرګ به وغواړي نه غواړي والله علیم بالظالمین او الله پوهه دی په ظالمانو باندې فایده د دین د دشمنانو حقیقت راښکاره کول شرعي مطلب دی کوشش به دا کوي چې د دین د دشمنانو حقیقت راښکاره کړي دا خبره کوم ځای نه موږ واغسته نه حقیقت د دشمن راښکاره کول په کار دي اسانه خبره ده الله رب العزت دا خبره دغه جواب دی الله رب العزت چې دا امتحان په دوی راوستو دې دپاره چې د دوی حقیقت راښکاره شي نو د دشمن حقیقت راښکاره کوو چې خلک دې خبري بله فایده یاده که چې څوک آخرت نه پیژني که نه نو دې مرګ د څه لپاره غواړي او د دې د مرګ سره څه کار دی او د مرګ د ده سره څه کار دی دا خو آخرت پیژني نه هغه وایي چې دغه که مرګ راشي زما دنیا ټوله ختمیږي دی به مرګ وغواړي آخرت باندې چې پوهه دی هغه وایي د مرګ نه بعد بل یو ژوند دی هلته به دی هلته به دی هلته به دی هغه مؤمن دی لګیا دی کوشش کوي د هغې دپاره نو دا یو فایده هم دی کېږي او بله خبره دا ده سبحان الله د دې بېدینو دا ژوند خپل ژوند تیری د شهواتو د پوره کولو لپاره د څاروو د ځناورو د په شان او مړه شي او ماړه نه شي او دا یاده کوي د دنیا وږې چېرته نه مړېږي او دویم د علم وږې نه مړېږي د علم وږې هم نه مړېږي چې علم یې زده کوي او د دنیا وږې نه مړېږي ځکه الله څه وایي ولتجدنهم احرص الناس على حياه او خامخا ته به ومومي دوی لره ډېر حرصناک د خلکو نه په ژوند باندې انتهایي حرصناک دي انتهایي ومن الذين اشركوا او د هغې کسانو نه چې شرک کړی دی د دې یو معنی دا ده چې ډېر حرصناک د یهود دي بل څوک دي مشرکان و بله ترجمه دي سې ده د تفسیر مطابق چې دلته مطلب دا دی خامخا ته به عمومي دوی لره ډېر حرصناک د خلکو نه ومن الذین اشرکو د مشرکانو نه هم زیات حرصناک ځکه چې مشرکان هم حرصناک دي که نه الله وایي دا یهود د مشرکانو نه هم زیات حرصناک دي د دوی حرص د هغو هغې نه هم زیات دی یود احدهم لو یعمر الف سنه خوښی هر یو د دوی نه کاش چې عمر ورکړی شي زر کاله چې زر کاله عمر وي دنیا سره دومره محبت مسلمان هم دا خوښوي چې ژوند یې اوږد وي خو هغوی په دې نیت خوښوي چې زه پکې د الله بندګي وکړم دا یو کتاب کې راځي امام ابن کثیر رحمه الله هم ذکر کړي نورو مفسرینو و یهود چې اپرنجې وکړي اپرنجې لکه موږ چې څنګه وایو یرحمک الله څوک الحمدلله موږ ورته یرحمک الله وایو نو دوی په جواب کې دا وایي زر کاله دې عمر شه دومره دوی د دې ژوند سره محبت دی چې بس ښه بله فایده یاده کړي د مشرک هم ژوند سره محبت دی ډېر د یهودي هم دی ولې یهودي محبت په دې ډېر دی ځکه چې دی آخرت نه یریږي هلته داسې څه کړي دي چې دته حقیقت معلوم دی نور یهودي آخرت مني ګورئ مشرک چې د ژوند سره محبت دی نو دی آخرت ته سره مني نه پوه شوي فرق که نه هغه خو د آخرت مني نه نو بس هغه وایي چې مړ شم بیا قصه ختمېږي او راشي سم ژوند تېر کړه دی یریږي د خپلو کارونو نه چې ما تورات نه دی منلی ما انجیل نه دی منلی ما پیغمبران نه دي منلي دا خو به الله ما رانیسي
نو دیم د ژوند سره محبت ساتي، خو فرق دی په دواړو کې. دا یو دقیق او باریک فرق دی چې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه په بعضو اثارو کې رانقل شوی دی. خو الله وله ناشنا جواب ورکوي او حقیقت وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، او نه دی دغه عمر خلاصونکی د لره د عذاب نه که دغه عمر ورکړی شي. زه 1000 کاله ژوند تیر کو خلاص به شي د عذاب نه. نو ځکه زما او ستا دپاره پکې دا فایده ده که هر څومره وخت تیر کو که نه دنیا کې، خو تک ګورې زمونږ د ټولو الله طرف ته دی. دنیا کې ډېر ژوند تیرول موت ته نه خلاصوي د آخرت ته عذابونو نه، په دنیا کې لږ ژوند تیرول هم موت ته نه خلاصوي د آخرت ته عذابونو نه. چې موږ خلاصېږو د آخرت ته عذابونو نه، هغه په دیندارۍ سره خلاصېږو. الله دې موږ ټولو ته برکتي ژوند راکړي. الله دې موږ له هغه اوږد ژوند راکړي چې د الله رضا پکې او د هغه ژوند او عمر نه دې الله موږ وساتي چې زموږ بدبختي ورسره ډېرېږي. والله بصير بما يعملون، او الله لیدونکی دی د هغه عملونو چې دوی کوي. که هر څومره عمر دی شو هر څه الله ویني، خلاصې شتي نشته. دلته یو فایده یاده کوي، فرق محسوس کوي. ګوره دوی ژوند هر څه ګڼي، دوی ژوند هر څه ګڼي. د دوی په مقابله کې داسې قومونه دي چې دا ژوند د آخرت په مقابله کې قربانۍ هېڅ ورته هم نه ښکاري. لکه مسلمانان، مؤمنان، د دنیا د ژوند ورته هېڅ هم نه ښکاري، د آخرت دپاره یې قربانۍ. او دوی ته ژوند د دنیا هر څه ښکاري. فرق وګورو، یو ته هر څه د دنیا ښکاري او بل ته دنیا دومره معمولي ښکاري چې د آخرت دپاره قربانۍ. الله دې موږ د آخرت بچي وګرځوي. لکه څنګه چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی که نه، وایي د ځان نه د آخرت بچي جوړ کړي، د دنیا بچي د ځان نه مه جوړوئ. د دې نه بعد در روان آیت چې د یو څو منټه پاتې دي، دې باره کې به لږه خبره وکړو. تاکې قرآن بنده و یو څو منټې دي. بله خبره دوی کې دا وه، دا ډېر عجیبه ده. وی موږ دا وحي په دې نه منو چې جبریل راوړې ده، او جبریل علیه السلام زموږ د پلار نیکه دشمن و، په موږ یې عذابونه راوستي دي. نو ارمان چې دا میکایل راوړی وی بیا به موږ منلی وي. دا خبره داسې ده چې ماشوم پورې هم خاندي. او د دې تذکره ستاسو ذهن کې خو به پته نه شي څه وه مجنونه تکړه پکې کوم ځای کې شوی وه؟ کوم درسونه کوم درسونه چا وویله؟ بارک الله فیک. د عمر رضی الله عنه په سیرت کې موږ دا خبره بیانوله، یهودو د عمر سره باس کړی، او موږ یو روایت کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره باس کړی. رسول صلی الله علیه وسلم د دقه شان ویلي وایي تاله دا وحي څوک راوړي په ملایکو کې؟ هغه وایي جبریل. ځکه خو موږ نه منو، جبریل خو زموږ دشمن دی، په موږ عذابونه راوستي دي. وایي که دا میکایل راوړی بیا خبره جوړې ده. هغه څوک چې نه مني که نه، د دې سره ډېرې کیسې. تاسو ته ما ویلو که یو ورځ یو کس ما سره خبره کوله، وایي په دې دلیل شته؟ ما یو وایي کوم ځای کې ما په صحیح بخاري کې وایي ته به راته وښیې؟ ما راځه لاس نیولی مې مکتب یې ته بوتو د کور، صحیح بخاري مې ورته وښو، شاړو وراړو. وایي دا د پاکستان بخاري دی که د سعودي عرب؟ اوس د دې څه جواب کېده؟ یاره ما خو اول پرې واورېدو چې یو بخاري د پاکستان دی او بل بخاري د سعودي عرب هم دی. دا امام بخاري خو د نن نه 1200 کاله مخکې تقریبا تېر شوی دی، نه د پاکستان و نه سعودي عرب و. او که د هر ملک شو ده پکې د پیغمبر خبرې راجمع کړي دي. خو کار د پیغمبر د خبرو سره دی. دا یو نیم سړی څه داسې د کوسله راولي او داسې خښته چې سړی وایي چې وخاندم که وژاړم. اوس دا د دوی خبره ده. وایي موږ به وحي منلی وی، خو که چا راوړی؟ میکایل راوړی. هر چې جبریل علیه السلام دی د هغه سره زموږ دشمني ده، د هغه سره زموږ نه لګي. د زموږ پلار نیکه باندې عذابونه راوستي دي.
نو موږ دا وحي نه منو. او دا تفصیل هلته بیان شوی نو چې ستاسو ذهن کې سبا به د دې ځای نه خبره شروع کوو او د آیت باره کې وضاحت وشو موږ به ډایرکټ بیا ترجمه هغه شروع کوو. الله رب العزت دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي. یو نصیحت تاسو ټولو ته هغه دا دی ورورولۍ او د ټولو پکې فایده ده هغه دا چې دا درسونه بار بار اورئ او نوٹ کوئ دا ډېرې یعنې فایدهمنې خبرې دي او دا داسې نه دي چې ګوره په یو ځای کې به دی دې ته زه روزانه کښېنمه دې ته زه روزانه کښېنمه او کتابونه مې ډېر شی ښودي دي او یو نه یو مسله بل نه بله مسله بل نه بله ذهن ته کم راځي نوټ کړه. لکه ستاسو دا سوچي چې بیا یو مارکیټ کې یو کتاب ځان له والو دا ټولې مسلې به پکې لیکلی شي داسې نه وي. دا خبرې یادوئ نوٹ کوئ یې او دا د الله کتاب دی چې څومره زموږ علم د دې په باره کې زیاتېږي دومره کم دی چې څومره زیاتېږي دومره کم دی څومره زیاتېږي دومره کم دی. موږ به مړه شو خو د الله د کتاب ټول رازونه به موږ ونه پېژنو د الله د کتاب ټول حکمتونه به موږ معلوم نه کړو خو څه نه څه خو سړی زده کړي که نه نو کوشش کوئ او په توجه سره ماشاءالله دې کال د ملګرو جذبه که دلته دي کوم چې حاضري کوم چې بهر دي ډېره زیاته ده ډېره زیاته ده هغه جذبه. زه غواړم چې دا جذبه د رمضان د اخره پورې انشاءالله او الله رب العزت دې دا کوشش او دا محنت زموږ نه قبول کړي او الله رب العزت دې موږ د قرآن نه محرومه کوي او د دې د علم نه او د دې مجالسو نه. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.